أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې من هغه څوک جامع چې جمعه وکي او جمعه یا جمعه وسي د سره، هغه څوک چې یادې د بل چا سره جمعه و نږدېکت وکي یا د سره وسي په احد سبیلین په یو د دوه لار کې، او شرب یا اوبه چې غذا ان یا غذا وخوري او هغه شی چې بدن ته طاقت ورکي، او دوا یا ان یا دوا وکي عمدن په قصر قضا براوي د دې روزه وکفر کفاره وکي. ګوره کل مظاهر لکه د مظاهر ده، کچیر یو سړی په قصد سره دغه کارونه وکړي وبه وچلې یو بل دوا وخوړل یا جمعه وکړه په قصد سره د روژه ولا د میاشتې د روژه، نو پر دغه سړی باندې هم دغه روژه راګرځول دي چې دغه کومه روژه کې ته دا کار وکړي، او هم بشپېته روژه نور نسی، یعنی یو شپېته روژه پر دغه چا باندې واجب سولې، یعنی دا بم دار کمی لکه د مظاهر ده، یعنی په لپسې به ګرځي نسی وهي دا چې بی ابزاد په پاسې د دوه سره ادا رمضان دا په میاشت د روژه چې کومه په میاشت د روژه کې د روژه پاسې د دغه روژه باندې بیا دار کم پر د باندې کفاره اوړي دغه لا غیرو نه د بل چا د بل میاشت روژه نه دي، که بل روژه د نیولې و د دغه میاشت روژه د داسې قضا سوی او په بل میاشت کې راګرځي د ورځې ماته کړه بیرته بیا دغه یوه روژه راګرځول غواړي، یا نفلي نیولې د ورځې ماته کړه، یا دغه واجب روژه نیولې ده چې د نظر کړې و د نظر روژه وه هغه د ورځې بیرته ماته کړل هغه بیا خالي هغه روژه راګرځول غواړي. که چیرې د میاشتې روژه وه میاشت د روژې وله د په دا میاشت کې دا روژه ماته کړل د ورځې په قصد سره ماته کړل په قصد خوراک وکړي، نو پر دغه چا باندې بیا یو شپېته روژې دي. لا غیر نه د بل چا قضا دراوي فقط ویني هغه د خالق قضا راوي، که چیرې د بل وخت کې روژه منفلي روژه ماته کړل یا بل میاشت قضایي روژه راګرځولې هغه ماته کړل. ان افطر که چیرې ماته کړل خطا په خطا سره په خطا ماته کړل او مکرهن یا په زور یو چا ماته کړل، ګوره روژه ده دیره ولا پامې نه ورس دغه اوبه خولې ته ورپورته کړل او داسې تازه کې غړپ چې اوبه جن تیر سولې د روژه ده، او یا چا په زور ماته کړل دغه د روژه د میاشت روژه ده په قصد نه دي، نو او بزون یا په ګمان د سر چې انه لیل د دا فکر چې شپه د وس خو سهار سوی نه دغه سهار او د روژه ماته او وصل یا وصل سو دوا الى جوفي ونست او دماغ او دماغ من غیر مسامی بیل تیرېدو در بیشتو، یعنی در بیشتان در بیخو لاندې ورشوسه او ابتلاع یا تیره که حساتن ډبره او تقیه یا قی وای ملء الفم په ډکه خوله سره لا دا نه ماتي ان غلبه که چیر غلبه وکدا کې او افطر یا ماته که ناسیان په هیر سره او احتلم یا شیطان خطا استی او نظر یا وکته په انزال سو زنان ته وکتل بس غسل پر واوشتي انزال سو او دخل یا داخل سو غبار او ګرز دوړي ورننه وتل استنت او دخان یا دود ورننه وتي او زبابن یا یو مچ ورننه وتي حلقو وستنت، یعنی بس دا په دې شانو باندې ولو وتی کچیر وتی کل بهیمه تن چارپای یو چارپای سره نږدېکات وکی وکی جمعه ور سره وک او میت یا د مردار سره یا د مړی د ش سره وکل او په غیر الفرج یا په غیر د فرج کې ځان انزال او قبل یا مچ واخصل او لمس یا مسکی څوک ان انزل کچیر انزال سو په دغه ګردو حالو کې قضا دراوي په دا ګردو حالاتو کې قضا راول کیږي ویلا کچیر نو په لا بیا راګرځول نه غواړي، نو چې انسان نس بیا په چیز باندې کې ګوره کې پاره پر دا ګردو باندې نسته. ولا یفسدون فاسدیږي به عقل په خوراک سره ما بین اسنان د غاښو په ما باندې کې شی باندې په جبه ده کې هغه تیر کی اقل کم من 5 د نخود دردانه، یعنی د نخود دردانه کم کښنی شی ول په غاښ کې باندې په جبه ده کې بس تیر کی دا الا خو بیا ماتی اذا واخرجه کراويستي من فملی د خلیص د غاښ شی راوکشي دی ورته وکتل بیرته وخلته ورواچی په دا بیا ماتیږي. ثم ورست اکل و خاړي ولو باکلی کڅام په خوراک سره وي سمسمي دغه کښنی دانې د کنجته د دانې مغزن جوول سوی هغه وعود راګرځیدل قید قی یفسدو پاسدی کای په زور راوګرځاوي ان کثر کچیر ډیرو خوای راګرځیدل چې خلیل راکل د بیرته تیر کی په زور وګرځاوي دا ماتي. وعند محمد پنځ د امام محمد صاحب یفسدو پاسدی ان اعيد ک وګرځاوي دا کوي وای کچیر وګرځاوي دا ماتي دی وای وکور مکرو دی ذوق او خوان څکل دی وشي و مغز جوال شي ان دی وشي الا طعام مگر نه د ډوډۍ د خوراکي شي سبین وکښنته یو زنانه د کښنه ورته جاړي هغه وژني د ضرورت په خاطر باندې ډوډۍ ورجوي په دې باندې بیان نه دخکیږي نه مکروه کیږي. والقبلة مچ اخستل انخاپه کبیره دی لا یعنی دا به هم نکی دا هم کچیر پر ځان بیره دی چې زنان صدای مچ اخی په دې مچ اخستل دی پر ځان بیره دی چې پر ما باندې غسل اوړي، نو دا د لپاره نه دی جایز. لا سوا کو مسواک ول نه دی، یعنی مسواک ول پر روزه کې دا روزه ته تاوان نکی والکحل رنجس ترګ تورول دا پروا نکی
نه په مسواک وهل او نه په سترګو تویېدو، په دې باندې روژه نه خرابېږي. و شیخ فانی چې دی عاجز وي عن صوم د روژې څخه، شیخ فانی چې د روژې څخه عاجز وي افطر ماته دي کې و اطعم خوراک دي ورکړي لکل یوم د هرې ورځې دپاره مسکین ته کالفطر لکه سرسایه د کشنې اختر د ارکمدون اندازه دي ورکړي. و یقضي قضا در ان قدر کې قدرت پیدا کړي، که جوړ سول بیرته د بیا دا راوګرځي، که د جوړېدو نه و بس دغه پسې مړ سو بس خو د سرسایه دغه ورکړه فدیه ورکړه بس سو. و حامله ښځه عیالداره ښځه او مرضعه یا هغه ښځه چې کشنې ته تی ورکړي خافت بیرېدله علی نفسها پر خپل ځان باندې او ولدها یا پر اولاد باندې، و مریض یا مریض خاپ بیردی زیادتی پر زیاتو باندې مرض یې د مرض، والمسافر افطر ماته کړ و قضا دی راوي بلا فدیې بلا فدیې دا ګرده دی بیرته بیا را وګرځي قضا به فدیه ورکولی نشي. ګوره که دا ښځه ده که دا مریض دی که دغه مسافر دی دا ټول که چیرې روژه وخوړل د دا وجه شو د ضرورتو په خاطر باندې بیرته به دا روژه را وګرځي فدیه نشي ورکولی. و صوم روژه سفر یې د سفر لا یقدرو که ضرر نه رسوي احبون دا ډېره ښه ده په سفر کې روژه نیول چې د ډېره ښه ده که ضرر دته نه رسوي. و ان صح کچیر جوړ سو او اقام یا مقیم سول دغه مریض جوړ سول یا د مسافر کور ته رالی ثم ورسته ما ته امر سو په دا فدیه دی ورکي، هغه روژه چې خوړل سوي دی هغه دغه فدیه دی ورکي. وارث د ما پاته هو هغه چې د قضا سوي دی عنهما د دې دواړو سره هغه چې قضا سوي دی د دې دواړو سره چې یو مسافر دی یو مریض دی د دې دوسه. ان عاش کچیر دی ژوندې پاته سوي و بعده ورسته د دغه څه بقدر په اندازه څونه ورسته ګوره د سفر ورسته دی څونه وخت دلته پاته سوي دی، یو ورځ دی دوه ورځ دی څو دی او یا مریض دی د مرض ورسته چې دی جوړ سو څونه قدر دی جوړ سوي دی، که چیرې دی په هغه حال کې بیا د دسه نه ویلا که چیر نو فبقدره ما په قدر د هغه چې دی صحت پیدا کړی دی جوړ سوي دی و اقامه یا مقیم سوي دی. و شورت شرط ایثار او وصیت کول و نفذ او جاری کول دغه وصیت من الثلث د درېیمې څخه د مال مړی به چیرې چې وصیت یې وکړي چې پر ما باندې دونه روژې دي بس نو بیا به دغه وصیت د دې د پوره کړي دغه د قریبان د مال د درېیمې څخه چې څونه مال د ده څه پاتې سوی د مال د درېیمې څخه. و فدیه دی ورکړي کل صلات د هر لمانځه که صوم لکه د روژې یو من د یوې ورځې د یوې روژې څونه فدیه ده د هر لمانځه دپاره هم دغونه فدیه ده. و عبادت غیره د بل لا تجزئ روانه دی هو د دپاره یعنی عبادت نه دی روا چې قریب په د پسې لمونځ روژې نشي وایي د پر د داسې روژې قضا سوي دي زه یې ورله نسم د داسې لمونځونه قضا سوي دي زه یې ورله کوم، یعنی دا د بل چا دپاره جایز نه دی. صدق الله العلي العظیم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.